السلام علیکم، زه یم ناصر جمال. پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی ویم. د هنرمندو ویډیوګانې به تاسو ډېر زیات کتلي. څوک چې دی د کراټو والا دي او ډېر ښه هنرمند به دی، مخ په ځمکه پراته دي، ډېر ښکلی هنر دي او هغه داسې وي چې هغه د بل نه بالکل مختلف وي. نو ما یو داسې هنرمند هغه ورځ ولیدلو چې هغه یعنی بالکل ما ته مختلف کاره شو. ما هغه سره کنټیکټ وکړو او دا هنرمند چې دی دا د مټۍ اصحاب بابا، چغرمټي اصحاب بابا چې دی د دې په سیمه باندې اوسېږي. زما هغه سره کنټیکټ وشو، هغه نه ما ټیم واخیستو، زه راغلم هغله. دا هنرمند چې دی دی په لاس باندې کاڼي ماتوي او داسې ماتوي په داسې طریقې سره چې هغه ما څه ټیم ده سره په فون خبر وکړه. نو ما ورته ویل داسې کیدای شي چې یاره زما د اطمینان دپاره ته زما مخکې دا کاڼي روچت کې یو ځای ته دې زه بوځم او هغه ځای کې ته زما د اطمینان دپاره ته زما په خوښه ځای کې هغه ځای کې کاڼي روچت کې او زما مخکې یې مات کې. نو هغه ویل چې زه تاسو خوښ کوئ او زه به راشم، زه به کاڼي راغونډ کړم یا تاسو کاڼي راغونډ کړئ، زه به یې مات کړم. دلته ما راوستو. دا سیم به تاسو ښکاري، دا چغرمټۍ سیم دی. دلته ما راوستو او دلته چې دی نو دې ملګري دا کاڼي روچت کړ. زه تاسو سره دې ملاوم، ټیم نه اخلم ستاسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دې خو لږه د کیمرې ته مخامخ شئ. څنګه دی؟ طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی، شکر دی الله پاک. څه نوم هم دی؟ زما لایک نبي نوم دی، خلک راته عادل عادل وایي. ها، عادل درته وایي او لایک نبي نوم دی؟ لایک نبي نوم دی. صحیح ده، لایک نبي یا عادل. عادل زه به تاسو عادل نوم والم. عادل به دا راته ووایي چې یاره دا تاسو کله نه دا کاڼي ماتول شروع کړي دي او دا درته څنګه پته ولګېده چې دا کاڼي ماتولی شي؟ دا زموږ چې څنګه یو ورځ راغلم کاڼي مې وکړه، بس مې راشي کاڼي ماتېږي خو نه ماتېږي. چې څنګه مې ولې سوپ ورکړه کاڼي مات شو. هغه وخت کې وړوکی کاڼي دا اوس هغه کاڼي زه ماتولی شو. هغه وړوکي کاڼي باندې تا تجربه وکړه او هغه مات شو، هغې نه پس تا ته پته ولګېده چې یاره ته کاڼي ماتولی شي. او چې ما ته پته وایي چې زه خو کاڼي ماتولی شم. نو تا خو پرې ډېر شرطونه مرطونه هم لګولي. او شرطونه مې ډېر ګټلي دي، مقابلونه هم بیا خلکو سره تللی یم. خلک وایي دا درو چې راشي راله پاک مخامخ راته راشي ورته مات کړم. وایي صحیح خبره. ښه، صحیح ده. او دا راته ووایي چې یاره روزګار څه کوې وروره؟ کوم ځای کې روزګار کوې او څه روزګار کوې؟ زه ماټیا سوای بابا کې روزګار کوم، روټو کار کوم. زه چا سره په دیاړی یم. ښه، په دیاړی. او جي صحیح ده. دا غریب سړی دی او زه وایم چې یاره که د ده دا هنر دا خو لا مونږ صرف په ویډیو ما کتلې ده، که ده واقعي دا څیز اوس ماتې کړو نو زه وایم چې یاره حکومت ته زما به دا درخواست چې یاره په دې کې د سره مرسته وکړي، د سپورټس کې دی ګیم کې په هغې کې والي د ده دا یو هنر دی چې دا مخې له راشي. عادل وروره او جي څو کاڼي ماتولی شي؟ څومره پورې تجربه کړې ده؟ موږ به یو لس مات کړم او ماتولی ډېر شم. لس برته مات ښه، ماتولی زیات شي. او جي لس برته مات کړم ستاسو د زړه لپاره. صحیح ده، بالکل صحیح ده. او دا خو درانه کاڼي دي، مطمئن مات به یې کړی شي؟ او جي انشاءالله مات به یې کړم. موږ هم د له ډېر لرې نه راغلي وو چې خواریم ضایع نه شي. دا صحیح ده، انشاءالله به درته مات کړم. صحیح ده چې ډېره مننه. دا تاسو موږ ښایو چې یاره دا ملګری زموږ دا کاڼي واقعي په لاس ماتولی شي او مزدور کاره کس دی، د ده دا کپړې وچې وي او د ویډیو کې به تاسو هم ګورئ چې دا کس چې دی ما په خپله چې دی نو دلته مې وویل ما یې یاره د دې ځای نه دا کاڼي روچت کړه نو دا لاړلو غریبو او د اوبو کې کوشو دا دی اوس هم چې دی نو د کپړو نه به تاسو اندازه کېږي. دی د مزدورۍ نه راغو او ما ډایرکټ چې دی نو دې خوا راوستو. نو زه ډېره شکریه ادا کوم عادل وروره چې تا موږ له ټیم راکړو، زموږ دې چینل له ټیم راکړو. تاسو لږ وګورئ دا کاڼي که ناظرین ته ښکاري. دا کیمرامین ته مې درخواست دی چې دا تاسو ته ښکاره کړي. او دا یو کاڼی چې دی دا بالکل روغ دی، دې کې هېڅ قسم څه خبره نشته. ټیک ده، که دا څه خبره وي نو دا به مات شي. خو ټیک ده که نه، دې کې دا ټول کاڼي چې دي همدقسې دي. صحیح ده. دې باندې ما خپله تسلي وکړله او ستاسو د تسلۍ دپاره ما اوبو ته کوز کړو دی او ریکارډینګ مې وکړلو چې یاره ستاسو هم تسلي وشي. عادل وروره راځه کښېنه لږ دې غاړه.
بلکې ته به داسې کښېنې چې یاره زمونږ د ناظرینو ته ښکاري داسې انداز کې کښېنه چې صحیح دی مات کړه بسم الله پې وکړه لږ صبر وکړه یار دا کاڼي حالاتو ته تاسو ګورئ ټیک ده که نه بعضې 2 ټوټې شي بعضې 4 ټوټې شي او کاڼي هم داسې کاڼي دي چې ښه مضبوط کاڼي دي لکه دا ماته خو ډېره ناشنا خبره ښکاري او واقعي ماتولی شي ځه وروره وګورئ خپله وسه پرې وکړئ او دا ډېر ډبل کاڼي و ذات خوبیت ہے نیولی کیږي نه صحیح صحیح ده صحیح ده بس صحیح ده موږ صرف دا یقیني کوله چې یاره ته واقعي ماتولی شي که نه او دا ډېره ده دا د ثبوت لپاره دا هم ډېره ده چې دا کم قسم د دې کاڼي د موټایۍ ته تاسو کتی شئ د دې د غټوالي ته او کافي درانه کاڼي دي ډېر کافي درانه کاڼي دي د دې ماتول دا واقعي داسې اسانه نه ده همدا کاڼي زه کوشش کوم واقعي او ډېر زور لګي ډېر کافي زور لګي زما د لاس کې لږ کرنټ هم پیدا کړو نو دا څه کاڼي ماتول چې دی دا په سوک باندې دا زور لګي کاڼي له چې کاڼي رابغې نو هم ماتېدو کې چانس وي که نه او دا واقعي یو هنر دی او د کاڼو د ذرو ته تاسو کتی شئ چې یاره دا واړه واړه ټوکړې شوې تاسو ته ښه ښکاري دا کیمرامین تاسو ته ښیي دا ټول د عادل روډ مات کړ زه ډېره شکریه ادا کوم عادل وروره تا موږ له دومره ټایم راکړو واقعي یار دا کیمرامین لږ زوم کړ د دې کاڼي د نوعیت وګورئ دا واقعي ډېر مضبوط کاڼي دي او درانه هم دي که نه دا څه خو ما ټوټې کړم لکه ډېر درانه کاڼي دي او زه واقعي ډېر زیات حیران شوم لاس خو دې ځان له خوب نه کوم سوروالی پکې شته خو د هغه د ده په رنګ کې هم سوروالی دی که نه دې وجې نه چې دی نو دا دغه کوي او ډېر کافي ده پورې چې دی نو دا سړی ما ته مضبوط ښکاري لږ ټرینر ضرورت هم وي دی کې ټرینر چې میلو شي ما یو شاعر ما ولیدو د هغه اواز ما ولیدو زه حیران شوم د هغه اواز ته نو ما خپل ما سره زمونږ ایډوایزر اشرف درمنګي صاحب ناست و ما هغه ته وویل چې یار پاکستان کې ټیلنټ چې دی د هغې څه کمی نشته دی بعضې ټیلنټ زمونږ ډېر نمایه ټیلنټ وي هغه بل چا سره نه وي هغه څیز خو صرف د دې وجې نه چې یاره هغې ته یو پراپرلی د هغه اپریسیشن نه کېږي سراهنه نه کېږي د هغه پذیرای نه کېږي د هغه یعنې موږ مرسته نه کوو هغه مدد نه کوو نو د هغې د وجې نه چې دی هغه ټیلنټ مخې ته راځي نه عادل وروره زه یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ چینل ته مونږ ته ټایم راکړو زه هم ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو مونږ له راغلئ مونږ غریبانان خلک او تاسو افغانان خلک چې تاسو مونږ سره ملاو شئ نو دغه شو
راځي دا خو زموږ فرض او زه د دې زموږ د کتو والا د طرف نه هم زه ستاسو شکریا ادا کوم چې یو داسې هنرمند زموږ د ملک سرمایه وي او حقیقت خبره ده چې زموږ د ملک سرمایه ده. نو بهرحال که دا ویډیو خوښه شي نو ضرور لایک کړئ. په یوټیوب باندې زموږ چینل دی پښتو ټي وي هغه ضرور سبسکرایب کړئ او په فیسبوک باندې هم پیج دی هغه پیج ضرور لایک کړئ چې تاسو په وخت سره چې دی نو دا ویډیوز ملاویږي. ډیره مننه ډیره شکریا زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم. السلام علیکم.